رونو څوکم چې واده وکړم چې واده وکړه او کمې زنانم چې واده وکړه او د ښځې او د خاوند د دواړو اراده وي چې زمونږ د کورنۍ ژوند ښه تیر شي، نو شریعت او اسلام وایي سړی به ځان کې 5 صفاته پیدا کوي، ښځه به هم ځان کې 5 صفاته پیدا کوي. اسلام او دین ګوره هېڅ نه دي پرېښي. بیا تاسو خپله سوچ وکئ د چا کور کې اختلاف دی نو یو صفت به پکې کمې. زمونږ دین وایي سړی کې بس 5 صفات ای. نمبر 1 سړی به سخي وي. ګورئ سړي سره سخا مزه کوي، د دې وجه نه د سړي د پیسو جیب مخامخ پروت او زنانه چې دی هغه ترخ کې جیبي او پیسې تو کړي او بیا پلاسټیک کې او بیا د هغې نه تار او بیا رومال تو کړی، نو پیسو ته مزل سیوای او د سړي پیسې لنډي، نو سړي سره سخا مناسبه ده. داسې نه ده چې تا یو دړۍ چینی راوړه یا 1 کیلو چینی او غوړي دې راوړه او بیا کور کې جګړه کې ما پرون راوړه نو ختم شو. دا ورته وي سړیه خو ستا ماما او ستا تره او ستا خپلوان راغله نو کور کې خامخا مېلمانه راځي او خرچه کېږي. نورونه شریعت وایي ته به دا څیزونه نه کوې، سړي سره بس سخا مزه کوي. الله وایي سړی ځکه بهتر دی د ښځې نه چې سړی سخي دی او ښځه بخیله ده، نو سړی به سخي وي. نمبر 1 څومره جګړې چې دي نو اکثر په دې بخل باندې بنا دي. 2 نمبر سړی کی صفت دا دی چې دا به پاک دامن وي. الله دې مونږ او تاسو ټول پاک دامن کې. د نکاح نه پیلم غلط قدم کې خودل نه دي پکار، الله دې ټول مسلمانان بچ کی. خو د نکاح نه پس خو بالکل غلط قدم نه ږدي. کم سړی چې غلط قدمونه ږدي بیکاره ځایونو ته ځي د الله او د شریعت نافرمانی کوي، داسې سړی د زنانو خوښ نه وي. ګورئ 3 نمبر صفت سړی به د خپلې پاکۍ خیال ساتي، پاکې جامې به اغوندي او غسل به کوي. داسې نه چې ستا د خولې نه م بوی ځي او ترخونو نه م بوی ځي. اکثر موږ سره لاس غاړه خلک میلو کي او غېږ کې نیولي پرېږدي نه او د خولې نه بېکاره بوی ځي. نو زه یم چې الله دې پوه که خو پرېږده که نه، نو چې ستا د خولې نه بېکاره بوی ځي او ستا د ترخونو نه او د غوږونو نه او په دې سینه کې د خاورې پرتي، نو داسې سړی د چا چرته خوښي. نو شریعت وایي سړی به د خپلې پاکۍ خیال ساتي. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه فرمایي وی زه خپلې بیبي ته ځان داسې ښایسته کوم لکه بیبي چې خاوند ته ځان ښایسته کوي. دا 3 صفت. 4 نمبر صفت په سړي کې رونو دا دی چې د ښځو په کار کې به کار نه ساتي. دا بره ګیټ لوی ګیټ چې په کم کور ته لګېدلی د دې نه بهر ستا کار دا به د ښځو نه تپوس نه کې، د غټ ګیټ نه دننه دا د زنانو کار، دې کې به ته کار نه ساتي. ګورې بخاری شریف کې حدیث ته ایو زنانوی زوجی العشنقو ان انتقو طلقو و ان اسکتو علقو. زما خاوند د ښځو په کار کې کار ساتي. دا پیاله ولې ماته ده او دا کاسه ولې چیته ده او دا ترکاری دی ولې بیټې مخه پخ کړې ده او دا چې دی ولې نه دی پخ کړي. دې څیزونو کې به ګوتې نه وی. بس زنانو خپل پروګرام دی، تاله به په ټیم باندې چې او روټۍ ملاوېږي. ګورې کم سړی چې د ښځو په کار کې کار ساتي دا ګورې د کور د جګړې سبب ګرځېږي. 5 نمبر سړي له دا پکار دی چې سړی به عقلمند وي. ګورې هوښیار به زمونږ شریعت وایي لور خور چې ورکوې عقلمند سړي ته به یې ورکوې، قمقل سړي ته به یې نه ورکوې. پهله به چې دی نو د هغه د عقل امتحان الې نو بیا به یې ورکوې. قمقل سړی خو نه پخلو وي او نه په بد وي، که هغه پوډري شه او که چرسي شه او که نه کرکټي خو به خامخا وي، نو بیا ستا لور خور چرته ساتلی شي نو کار خراب وي. الله دې مونږ او تاسو ټول عقلمند کړي. نو څوک هم چې واده کوي دا 5 صفاته به سړی ځان کې پیدا کوي. نمبر 1 پاک دامن بوي. نمبر 2 سخی بوي. نمبر 3 د ښځو په کار کې به کار نه ساتي. نمبر 4 د پاکۍ خیال به ساتي.
نمبر 5 عقلمند بی. زنانه کې مرونو 5 صفات پکار دي. پہل صفت دا ده چې زنانه به عقلمند او هوښیار وي. دویم نمبر صفت دا ده چې بخیله وي. سړی به سخي وي او زنانه به بخیله وي. ولې که زنانه سخی وه نو داسې زنانه بیا خاوند نشي چلولی چې یو بوری چینی وله راوړي او هغه سخی وي او ټوله ګاونډي له ورکړي، نو دې ته بیا څوک ټینګېدی شي؟ نو زنانو کې بخل ښه صفت دی. دریم نمبر صفت دا دی چې زنانه به د خپلې پاکۍ خیال بساتي. اکثر زنانرونو چې موږ او تاسو ودونو له بوځو نو 3 ورځو کې نه تیارېږي او کور کې هم داسې ګرځي، نو داسې نه ده پکار. پردي واده ته چې ځي یا مړي له ځي نو خیرنې جامې اچول پکار دي او کور کې پاکې جامې اچول پکار دي. سلورم نمبر صفت زنانو کې دا پکار دی چې پاک دامنه به وي. د نکاح نه پیلم پاک دامني ضروري ده، خو که بالفرض و تقدیر چانه خطا شوي نو د نکاح نه پس خو پاک دامني خامخا ضروري ده. 5م نمبر صفت دا ده چې مدبرة للبیت بوي، د خاوند د کور خیال بساتی. پیاله دلته کې خودل پکار دي، سمسۍ دلته او بشتره دلته، د خاوند د کور خیال بساتی. دا 5 صفات چې زنانه کې وي چرته د خاوند سره جګړه نه راځي، او دا 5 صفات چې خاوند کې وي چرته زنانه سره جګړه نه راځي. وره څومره جګړې چې دي نو دا د دې نه جوړېږي. دا خو د سړي او د ښځو اوصاف شو. بله خبره د حقوقو ده، کم حقونه د خاوند په ښځه دي او کم د ښځې په خاوند. نو علما تفصیل خو ډېر کوي، خو د ښځې په خاوند باندې 3 حقونه دي. پهله نمبر حق دا دی چې خاوند به مهر ورکوي. خو موږ او تاسو پښتانه چې کور ته لاړ شو د واده شپه وي نو ښځې ته وایي مهر وبخه. نو هغه مهر اول پیژني نه چې دا څه شی دی، او که پیژني نو بس هغې وبخي او بیا وروستو 2-3 میاشتې پس بیا جګړې کوي چې ما باندې دی خو هسې بخلی دی. نورونو داسې مه کوئ. مهر د زنانه حق دی. قرآن کریم کی آیت تے اللہ فرمائی وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، بجے دی چې ته ښځې باندې مهر معاف کې چې ته وله ډېر ورکې نو دا ډېره ښه ده. د هغې خو نور آمدن نشته، دغه 15,000 روپۍ دي، نو ته وله 6,000 ورکه 2,000 ورکه. دا ورته مه وایه چې ماله معاف کا. دا ګورې د خو خلکو کار نه دی. او تا وله 15,000 او 6,000 ورکړې او هغه ته سړیه داسې دي ته ورته دا ستا مهر دی او ستا حق دی. هغه وایي یاره دومره پیسو باندې زه څه کوم، خو که ضرورت مې پیدا شي تا نه به غواړم، زه به دا 2,000 روپۍ به والم او 15,000 ته واپس واله. نو بیا خیر دی. الله وی بیا خیر دی. نو پهله حق د ښځې په خاوند دا دی چې مهر به ورکوي. دویم نمبرونو حق دا دی چې خاوند به ښځې له کور برابرۍ ګورئ. زمونږ او ستاسو علاقو کې دا رواج دی چې څوک چاله لور خور ورکوي وی اله به در کوم چې 15 مرلې او 10 مرلې کور به ورپسې لیکي، او څوک کوي د الک ایسې کور وزمکه به لیکي. دارونو غلط رواج دی، د شریعت او د اسلام خلاف دی. ګورئ قرآن کریم کې الله فرمائی وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. علماء وی اللہ آدم علیہ السلام تا فرمائی اسیگا تو او ستا بی بی دی جنت کی. نو علماء وی اللہ آدم علیہ السلام تووی چی تپکی اسیگا او بی بی وربانی عطف کرا، پتو لگی دلا چی کور با دا خاون وی او بی بخاون سر اسیگی. دا سنه چې کور ورپسې ولیکي او ځمکه ورپسې ولیکي او بیا د ښځې سره جګړه راشي او غریب بار کې چې ستا خو یې سم نه نسیزه. نورونو دا غلط کار دی. د خپل لور خور سره ظلم دی او پردي مسلمان سره ظلم دی. بیا د خاوند په کور کې صحیح وخت نه تېروئ. او موږ لیدلی دي دا مسلې موږ له راځي اکثر د دې نه دا جوړي. نو د ښځې په خاوند دویم نمبر حق دا دی چې خاوند بوله کور برابروي. نو څه معنا شوه؟ کور د خاوند دی که بلب سوځي خاوند به راوړي، که پکې خرابېږي خاوند به راوړي، که سسېږي
خاوند به ورته لیو ورکوي، که پلستر را غورځېږي خاوند به ورکوي، که دروازه ماتېږي په خاوند ده، کور ته خاوند دی. دریم نمبر حق رونو دا دی چې خاوند به ښځې ته خرچه ورکوي. خرچه څو څیزونو ته وایي؟ دوو ته، یو ته جامې وایي او یو ته خوراک وایي. څو جوړه جامې به خاوند ورته کوي؟ درې به خامخا کوي د وس موافق. که مالدار او قیمتي کپړه دې راوړي، که کمزور او غریبو د وس موافق دې راوړي بس. دویم نمبر خوراک دی. نو خوراک کې به څه څه راوړي؟ نو درې څیزونه رونو راوړل فرض دي. یو ته خشاک وایي، یو ته غوړي وایي، یو ته وړه وایي. دا درې به خامخا راوړي، خشاک، وړي او وړه. دا باقی د دینو چې څومره دینو دا مستحبات دي بس. چرګان او چولی مولی او کبان دا ټول مستحبات دي. دا درې څیزونه. نو دا درې حقونه د ښځې په خاوند دي. د خاوند په ښځه باندې درې حقونه دي. پیل حق دا دی چې د خاوند د راز د خبرو خیال بساتي. بعضې خبرې د ښځې او د خاوند په منځ کې درازي، دا زنانه به نورو زنانو ته نه کوي. رونو د آیات ساتئ. موږ او تاسو کې یو رواج دی، یو عادت دی، هر سړی د خپلې بیبي خبرې بل ملګري او دوست ته کوي، او هغه بیبي خپلې ملګري ته د خپل خاوند خبرې کوي. دا ناروا دی او حرام دی، ګناه کبیره ده. ګورئ، یو زنانه به د خپل خاوند خبرې بلې زنانه ته نه کوي، او یو سړی به د خپلې بیبي خبرې بل ملګري او سړي ته نه کوي. ګورئ، دا د راز خبرې دي، دا به نه ښکاره کوي. دویم نمبر حق دا دی چې د خاوند د کور خیال بساتي، د خاوند د بچو خیال بساتي. دریم نمبر حق دا دی چې خاوند ته بچی راوړي او تابعدار به د خاوند. داسې کار به نه پټ او نه ښکاره کوي چې خاوند پې خفه کېږي. دا لوی لوی حقونه د خاوند په بیبي باندې دي. تاسو به وایئ چې وروڼو دا به څنګه حل کېږي؟ د دې ټولو صفاتو چې سړي کې راځي، دا ټول صفات چې زنانه کې راځي، د دې ټول یو ملاک دی. عربی کې ورته ملاک وایي، پښتو کې ورته لاک وایي. لاک خو پیژنئ که نه؟ بازار کې چې چینو بورې والي نو په سر کې یو تار لګېدلی، که دا تار چې چا راخ که نو چینو بورې کور ته نه شي وړی. داسې که د وړو بورې مو واغسته، دغې ته پښتو کې لاک وایي، عربی کې ورته ملاک وایي. د تمامو د نیکیو صفتونو لاک د الله نه یره ده. ګورئ، کم خاوند چې د الله پاک نه ویرېدو، دا صفات خود به خوده پکې راځي. کم زنانه چې د الله پاک نه ویرېده، دا صفات خود به خود پکې راځي. ګورئ، الله دې دا واده مبارک کی، الله دا خوشحالی په دې ټول علاقه باندې حاوی او طواري وګرځوي. رونو څوک هم چې ودونه کوي نو د داسې واده لکه دې زمونږ او ستاسو ملګري چې وکړه، داسې خپل ودونه ښایسته کوي. قسم دې خوشحالي به درته میلو شي، الله پاک به درنه رضا شي، الله به درته نیک بچي درکړي، ستاسو به تابعداري، ستاسو به د سترګو یخوالی. او که نه د الله پاک رضام پکې ونه کته، پیله به هم بیبي سره جګړئ، خواښې سخر سره به هم جګړئ، بیا چې درته زوی میلو شي نو سر به دله ماتئ، چرته به د ښې ورځې خاوند نه ګرځېږي. نو الله یې دا ټولې خادیانې دا په خوشحالۍ بدلې کړي، او الله یې دا ټوله علاقه